د غصې کنټرول کولو علاج. کله چې ته غصې جګړه دي او خپل غصه نشي کنټرول کولی، دا قیمتي بیان وره نبوي طریقه ده چې خپل غصه به څنګه کنټرول کړي. راځي چې دا قیمتي بیان ټول په شریکه باندې واورو. رسول صلی الله علیه وسلم دا اخرنی خبر ذکر کو. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې علاج کولې د غصې. اولنی طریقه دا ده اذا غضب احدکم، حدیث کې راځي چې کله تاسو کې څوک غصه شي فقال اعوذ بالله، نو هغه دې ووایي اعوذ بالله، سکن غضبه، غصه به کمه شي، پناه دې ونیسي په الله پورې. او یو حدیث کې داسې راځي سلیمان بن سرد رضی الله عنه روایت دی، امام بخاري امام مسلم راوړی چې استب رجلان عند النبي صلی الله علیه وسلم، دوه کسان د یو بل سره وران شو د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې. خو یې دومره وران شو چې احدهما یسب صاحبه، دا یو را لګېدلی دی د بل ته کنځلې بدې ردې وایي، مغضبا قد احمر وجهه، یا قد احمر وجهه، یا د مخې تک سور شوی دی، د غصې نه ډک دی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ماته یو خبره معلومه ده، که ده وکړه دا غصه به ټوله ختمه شي. که ده چېرته ووایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دا غصه به ده ټوله ختمه شي. نو یو حال یې دا شو چې څه به وکړي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حدیث کې دا راځي، امام احمد امام ابو داود راوړی بل علاج، اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، چې ولاړې کښېنه. کله کښېنې که نه دې سره غصه څه شي کنټرول شي. اکثر خلک سړي ته وایي که نه ته لږ کښېنه، ته کښېنه، ته خبره خو واوره. دا چې ولاړ نه کښېنم نه، د ده غصه نه کنټرول، خو چې دې کښېنه و معنا چې اوس پکې لار وځي. خیال هم کړی که نه د جګړو کې سړی یو نیم پورې ښه دی، لکه ته لږ کښېښو نه که نه نه کښېنم، دی چې نه کښېني دی خبره نه جوړې. خو چې کله یې کښېناستو نو پوه شي چې اوس دا سړی غصې په کته را روانه ده، اوس به څه ګزاره وشي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هره خبره کې حکمت وي. نو وی کښېنه، بیا وایي فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، که غصې د دې ناستې سره کمه شوه خو ډېره ښه ده، که د دې سره کمه نه شوه نو څه دې ملي. سملاستو سره خو د وینې د ګردش هم برابر شي، بلډ پریشر چې کم اوچت شوی دی هغه هم راکم شي، د زړه د دړکن چې تیز شوی دی او د هغې د لاسه غصه ډېرېږي دا هم راکم شي، نو بیا دې سملي. دغه شان یو علاج یې دام دی چې سړی اودس چاردام وکړي، دې سره دا بدن څه شي یخ شي، اودس چاردام سره چې دی غصه هغه ختمېږي. او دغه شان دا ما لږ ساعت مخکې ریزي نه وته، او اخرنی نصیحت هغه تاسو ټولو ته ده وکړه، که روڼې دي او که خویندې دي، او که هر چا ته زما د غږ رسي، چېرته د دې د لاسه چې ته مټورې، یا دې په لاس کې زور ډېر دی، یا دې بدن طاقتور دی، یا د نسب نه زورور، یا دې جیداد ډېر دی، چېرته په کمزورو خلکو ظلم ونه کړي. چېرې زه غوسه شوی یم او زه خو به اوس خپل بدل علم، نه، ظلم دا ته په زورور هم نشي کولی، دا ته په امزول هم نشي کولی، پاتې لا چې کمزوری تان. او دا کمزوري ولې خاص یادوم؟ ځکه چې اکثر خلک ظلم د چا سره کوي؟ هغه د کمزورو سره کوي. غصه خپله کنټرول کې ساتي. او ما تاسو درس منځ کې وي چې زه به درته یو خبره ذکر کوم چې هغه دې مخې ته ورته به غصه کنټرول کړي او په کمزوري به ظلم نه کوي. خبره دا ده، حدیث کې دا راځي، ډېر خوندور حدیث دی، امام مسلم راوړی دی، ابو مسعود الانصاري رضی الله عنه، یو عبدالله بن مسعود دی، یو ابو مسعود دی. دا ابو مسعود دی، دی وایي چې زما سره یو مری و، غلام و، مری خپل سید او مشر ته څه ویلی شي؟ هغه به پیسو اخېستی، به ورته څه غږ وکړي. نو ما سره یو چابک و، په هغې مې و غوسه شوی و. وی ما اواز واورېدو د شا نه، چا راته دا ووایي چې اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود یاده که دا خبره. په دویم پېر راته وایي چې ابو مسعود یاده که دا خبره. او دا اول زه خپل ځان ته یم بیا تاسو ته وایم چې کله م غصه درله که نه او لاس دې اوچته و، او خصوصا چې کمزوري دې مخامخ کړو، دا خبره به یاده کړي. وی فلم افهم الصوت من شدة الغضب،
وی دومره غوسه شوی ومه چې زه په دې اواز نه پوهېدم چې را څوک لګیا دی. فلما دنا التفتو چې کله د اواز ما ته رانږدې شو وی ما چې شاته وکتو فاذا هو رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم. فسقط الصوت من يدي من هيبته، د رسول صلی الله علیه وسلم دغه هیبت د لاسه زما د لاس دغه چا به کولیدو. وی ما ته وی چې اعلم ابا مسعود بیا وی ابو مسعود وی دا خبره یاده که، هغه څه ده؟ هغه دا ده یاده کړئ تاسو. لله اقدر عليك منك على هذا الغلام، ته چې په دې مري باندې څومره زورور یې د هغې نه زیات الله په تا زورور دی. دا ډېره ناشنا خبره ده. که دا ما ورته یاده کړه که نه نو چېرته به موږ چا سره زیاتې ونه کړو. څومره چې ته کله دې چا سره یعنې شیطان دې راوچتوي په ظلم که نه، او خپلوان یا ملګري څوک دې راوچتوي او راګرموي دې په ظلم، نو دا خبره یاده که ته چې څومره په دې مخامخ سړي زورور دی نه زیات الله په تا زورور دی. وی چې کله دا خبره ما ته وکړه وایي چې یا رسول الله هو حر لوجه الله، د الله پیغمبره دې د نن نه د الله د راضي کولو دپاره د الله دپاره دې ما آزاد کو. بس وی ما ته وی چې اما لو لم تفعل، که دا کار تا نه وی کړی که نه نو للمستک النار، د جهنم د اور لمبې به والی وي. نو دا ډېر ناشنا روایت دی او ناشنا قانون پکې پوه شوی. څه یادوه چې الله په تا ډېر زورور دی. او که د سلف واقعي مې ته شروع کړي که نه حیران بشي. علي بن الحسین رضی الله عنهم، د حسین رضی الله عنه زوی علي نومې دی او بیا دې د علي رضی الله عنه نوسی دی. یو سړی راغی ده ته یې کنځلې وکړي او څومره غټ سړي ته یې کنځلې وکړي، خبرو کې ورته بدې ردي ووایي. نو هغه بیا داسې ووایي دې کسانو ته چې دله یو څادر ورکوي تحفه کې. هغه څادر کوم و چې د خپل څادر و هغه یې راواغېستو چا له یې تحفه کې ورکړو. اچھا چې بدې ردي ویلې دې مرتبې ته رسېدل ډېر ګران کار چې موږ صرف دا غوسه کنټرول کوو ګټه خبره ده. وی بیا وایي چې دله 1000 درهم هم ورکوي. نو خلکو بیا دا وي چې 15 اوچت خویونه په ده کې وو په دغه ټیم کې. هغه څه یو صبر کول، بل دا سړی بچ کول د هغه څه نه چې هغه ګناه ده. سړی د څه نه بچ کو؟ ګناه نه څنګه بچ کو؟ نه نه بل چاته به بدې ردي نه وایي. بارک الله فیک. بل چاته به بدې ردي نه وایي. دریم دا سړی پښیمانه کو پر خپل کار باندې. او څلورم اجر یې وګټو په دې هر څه باندې، صدقې وکړه که. او پنځم هغه سړی په ده قضیې باندې نور ودرو، ځکه که ده جواب کړی وی هغه به نورې ده به جواب کو هغه به نورې خبرې په قضیې باندې ختمه کړه. ښه تاسو دا قیمتي بیان واورېدو چې خپله غوسه به څنګه کنټرول کړې. دغه شان بیاناتو لپاره تاسو زموږ د صفحه فالو کړئ او یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ښو عالمانو بیانات اورئ. السلام علیکم ورحمة الله.